په هرات ولایت کې 4.3 درجې زلزله چې تېره ورځ سهار 5:30 بجې وشوه، یو تن پکې شهید شوی، 114 تنه ټپیان شوي او زرګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. زهرا فقیري یوه له بېځایه شویو مېرمنو ده. هغه وایي خاوند یې د زړه د حملې له کبله مړ شوی او لور یې د زلزلې د ټکان له ویرې فلج شوې ده. کشاورز دارم سکته کرده، 23 نفر نونخورم، آمدم اینجا آواره شدم، همینجا آواره شدم، هم دربار خدا شیشیم، دخترم فلج شده از ترس. د بېځایه شویو کورنیو د غړو په وینا دوی سرپناه، خوړو او پیسو ته اړتیا لري چې باید ورته برابر شي. ضرورت به کمپ داریم، به خیمه داریم، دیگه غذا داریم. اکثریت همین مردم که هست یا کسب کار است یا بالاخره دکاندار، اینا همه به حساب غذا به غذا اینا ضرورت دارم، پول پیسې چیزی ندارم. د هرات د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 2500 اوښتی او زرګونه کسان نور ټپیان دي چې د هرات د روغتیایي مرکزونو ترڅنګ ځینې ټپیان پلازمینې کابل ته هم رالېږدول شوي دي.